په پیل کې د خبرونو سرټکي جوزجان ولایت ته د امیر المؤمنین سفر او د لیلی دشت څخه لیدنه په سرپل ولایت کې څه د پاسه 15 میلیونو افغانیو په لګښت د ښځینه لیسې جوړول او د نتنیاهو پر ضد د لسګونو زرو اسرائیلیانو لاریونونه د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د وژې 12مه نیټه ده. زه فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت رهبر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده د ولایتي سفرونو په لړ کې جوزجان ولایت ته تللی دی. د جوزجان د اطلاعاتو او کلتور رئیس رسنیو ته ویلي د اسلامي امارت مشر لیلی دشتې ته تللی و او د سرپل او جوزجان له مسؤلینو سره هم خبرې کړې دي. ښاغلي معتصم د هغو موضوعاتو په اړه چې د اسلامي امارت رهبر خبرې کړې دي تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د هیواد د ګرمسیرو ولایتونو د اماراتي او خصوصي پوهنتونونو 700 تنه زده کړیالانو ته د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په لارښوونه او څارنې لاندې د فکري او عقیدوي اصلاح په موخه 15 ورځنی سیمینار ورکړل شو. په دې سیمینار کې د هیواد د مشهورو عالمانو له لوري په دیني، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او اخلاقي نظامونو کې یادو معاصلینو ته زده کړې ورکړل شوي. او په یو بل خبر کې د پوهنې وزارت وایي چې د سرپل ولایت په سانچرک ولسوالۍ کې د 15 میلیونه او 215 زره افغانیو په لګښت د نجونو لپاره د یوې لیسې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد وزارت په وینا چې دغه ښوونځی 8 درسي، 4 اداري خونې او نورې اړینې اسانتیاوې لري. او په پای کې د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې تېره ورځ د اسرائیلو په ډیری برخو کې لسګونه زره خلکو غزه کې د 6 اسرائیلي بندیانو د جسدونو له پیدا کېدو وروسته د پاته بندیانو د آزادولو په موخه غزه کې د سمدستي اوربند لپاره پراخ لاریونونه کړي. لاریون کوونکو د بنیامین نتنیاهو پر رژیم نیوکې کړي چې د غزې اوربند په پلي کولو او د بندیانو په راخوشي کولو کې پاته راغلی. ورته مهال په اسرائیلو کې د سوداګرۍ تر ټولو سترې اتحادیې پر اسرائیلي رژیم د فشار راوړلو لپاره نن دوشنبه اسرائیلو کې د ټولو اقتصادي فعالیتونو د تړلو درولو غوښتنه کړې. همداراز د حماس غورځنګ او اسرائیلو ترمنځ پر 3 ورځنۍ اوربند له هوکړې سره هممهاله اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا پر غزې بریدونه وکړل او په پایله کې 89 فلسطینیان شهیدان کړل او 215 نور ټپیان شوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.